دا جګړه د خوست ولایت سپیري او پکتیا د ګیاني ولسوالۍ اوسیدونکو د دوو قومونو بورخیلو او ګیاني خیلو ترمنځ باندې یوه پېړۍ وړاندې پیل شوې وه. د کورنیو چارو وزیر په منځګړیتوب سره د دغه پریکړه لیک له لوستلو وروسته حل شوی. په غرب طرف د اوبې ارغړ په موږ خپل الهي مسؤلیت خپل د زړه وسواس دا خلاص کړی دی، نور خدای ته حواله کوي. تاسو نه دا غوښتنه کوي چې د خپل مظلوم اولادو باندې په د خپل سپینګیرو باندې په د خپل حیواناتو باندې په د خپل قومو باندې رحم وکړي. په یاد سل کلنه بدي کې چې له دواړو خواو تر سلو پورې کسان قرباني شوي، نن یې یو بل ته د دوستۍ غېږې ورکړې. دواړه لوري د جګړې بدې خاطرې بیانوي او له چارواکو خوښ دي چې له نسلونو انتقال شوې بدي ورته حل کړه. میخ الله پروردگار ته په سجده څملی د دغه شکریا د دغه نعمت شکریا به ادا نه کی، ځکه چې میخ په دې باندې په سوي کسونو ورکړه او د دواړه جانبین په خپل منځ کې یو زدرونی او په منځ کې دا مشکل د دوی ورونه په منځ کې سي مشکل کروغله مشکل حال شو. میګ دومره سخت خوشحالي چې د ډېرو خوشحالۍ نه د منطقه زوی نه بیا دوړه طرفینه مړیم ډېر زیات شوي دي. دا که مشره کنیسه خدای پاک د رحم پوه کړي د لوی پکتیا د نن مشونو سره دغه پاکم ډېر منډه ترله کړې دي. بیا الحمدلله د چې مداخله وکړه په سلام نن وکړه د ډېر وخت نه ملاوه خلک ډېر نه په تکلیف وي ول ولته مجاهدین په تکلیف وي خپل ولته مرکزونه کې په منطقه کې مرکزونه مې بیا ډېر تکلیف وموږ وطن ته په آرام نشو وتلی. ډېر تکلیف د خلک د عوامو ته. نن څومره خوشاله سي؟ الحمدلله دومره خوشاله یو چې بخي موږ ټول غار نه ویس مشکل نشته، خالي دا مشکل حل شو. دلته راټول شوي قومي مشران او دینی عالمان هم په ټولنه کې شته بدبختۍ د بدیو لامل بولي او له ټولو هغو کسانو چې په بدیو کې ښکیل دي د سولې او ورورولۍ ژوند ته د رابللو غوښتنه کوي. جناب خلیفه صاحب دا فیصله به انشاءالله خدای ته امید لرم چې دا به منل کیږي، ولې که نه منل کیږي یا څوک د دینه بغاوت کوي د بغاوت ویل کوي دا به د دې ظلم سره مقابله کوي. خلیفه صاحب مبارک بار راغلی، 2-3 باره په هلیکوپټر باندې سفر کړی. هغه تکالیف چې دی ایستلی دی موږ به داسې نه یو انشاءالله. په ټول افغانستان کې اعتماد ده په خلیفه صاحب، دغه اعتماد په مقابل کې خدای تاسو ته اجر درکړي. د یادولو ده چې ګیاني خیلو او بورخیلو قومونو ترمنځ بدي د غرونو او ونو پر سر پیل شوي چې تر 100 زیات کسان پکې وژل شوي او سلګونه نور زخمیان شوي وو.